د خبرونو سرټکي ترکیه کې د اسلامي امارت او پاکستاني پلاوي ترمنځ دویم پړاو خبرو اترو دوام په انقره کې د اسلامي امارت سفیر شیخ ثنی الله فرهمند د ترکیې د پانګونې مرکز له رئیس سره لیدنه او په اسلامي تحصیلي نظام د لوړو زده کړو وزیر ټینګار د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د روان کال د لړم میاشتې 5مه نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد رسنیو سره خبرو کې ویلي چې ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دویم پړاو مذاکرات پر 3مه ورځ لا هم روان دي او پایلو ته یې په تمه یو. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې اسلامي امارت د خبرو اترو له لارې د ستونزو پر حل باور لري، خو په خبره یې که کوم هیواد پر افغانستان برید کوي د ورته اقدام سره به مخ کیږي. په انقره کې د اسلامي امارت سفیر شیخ ثنی الله فرهمند د ترکیې د پانګونې مرکز یا ICT له رئیس عبدالرحمن قفاس سره لیدنه کړې. ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي دې کتنې کې دواړو خواوو د افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې د سوداګرۍ او پانګونې د فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. هلمند پوهنتون کې له نشه یي توکو پاک افغانستان تر سرلیک لاندې کنفرانس پیل شو. په هلمند پوهنتون کې له نشه یي توکو پاک افغانستان تر سرلیک لاندې 3 ورځنی ملي کنفرانس پیل شوی. د لوړو زده کړو وزارت وایي دغه کنفرانس د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمانونو په رڼا کې د نشه یي توکو نړیوالې پدیدې د مخنیوي په موخه جوړ شوی دی. او د پای خبر دا چې د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد ندیم د هلمند پوهنتون په تالار کې په یوه غونډه کې ګډون او وینا وکړه. د لوړو زده کړو وزارت وایي اسلامي امارت خپلو ټولو تعهدونو ته ژمن دی او په ټولو برخو کې په ځانګړي توګه علمي ډګر کې کړي وعدې عملي کړي. د لوړو زده کړو وزیر زیاته کړې چې ډېر ژر به د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ماسټرۍ او دکتورا د شته برنامو سربیره نورې نوې برنامې هم ایجادي شي چې په دې سره به د علمي ارتقا په برخه کې پر ځان بسیا شو. د شیخ ندا محمد ندیم په وینا دغه وزارت توانېدلی چې د علماو او د پوهنتون د استادانو په ملاتړ درسي مواد او تحصیلي سیستم د اسلامي افغاني دود سره سم لا معیاري او د تحصیلي غوښتنو سره سم پیاوړی کړي. له ملتیا مو مننه.